سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ډیر یو آسان مئی پخولو چل درښکاره کوو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزیدار او خوندور مئی چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به د دې مئی په املا کې په چاقو باندې دغسې یو څو کټونه ولګوئ، یعنی یو څو وارې به یې پرې کړئ، ځکه چې دا د دې دپاره بیا ښه دی چې دا مساله بیا د دې مئی هر ځای ته ورسیږي. زمونږ دا مایه چې دی دا تقریبا 2 کیلو دی. دا غټ مایه دی. تاسو کولی شئ چې دغسې وړوکی مایه هم جوړ کړئ او کولی شئ چې تاسو دا سر هم پرې کړئ. مایه کوشش وکړئ چې تازه مایه را پیدا کړئ، ځکه چې تازه مایه ډیر ښه پخیږي او ډیر خوند کوي. بیا اوس به د دې مئی د اخته کولو دپاره مساله جوړه کړو. دې کې به زموږ په کاري د ټولو نه مخکې 2 غټې قاشوغې ماسته، یوه وړه قاشوغه ټکېدلې اوږه، 2 غټې قاشوغې تیل یعنی غوړي، 2 غټې قاشوغې د لیمو اوبه، یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپل ذایقې مطابق، نیمه وړه قاشوغه ټکېدلې سور مرچکې، نیمه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه ټکېدلې دڼیا یعنی د دڼیا پوډر، نیمه وړه قاشوغه اجواین، نیمه وړه قاشوغه کورکمان او نیمه وړه قاشوغه ملخوزې، د یوې وړې قاشوغې 4مه برخه د خوراک نارنجي رنګ. دا ټول به د یو بل سره ولړئ او مکس به یې کړئ. دا به شي بیا د مئی مساله. نو اوس به دا مساله راواخلو او د مئی له به یې ورکو. دا کم ځایونه چې په چاقو باندې پرې کړي دي دغه ځایونو ته به هم مساله ورسوئ، دننه به هم وله مساله ورکوئ او د بهر نه هم. نو کله چې په دا ټوله مساله ور واچوله او دې له د مساله ورکړه، نو دا به بیا تقریبا کم از کم 1 غنټې دپاره اخته کېدو ته پرېږدئ په دې مساله کې چې دا مایه دا مساله ښه پوره واخلي. یوه غنټه په مئی باندې اوس تېره شوې ده، یعنی 1 ساعت په اوس تېر شوی دی. مساله یې ښه پوره اغوستې ده. اوس به یې په یو کاغذ کې کیږدو. دا کاغذ دی چې دا بیا په تنور کې یعنی د بجلۍ په تنور کې یا په بل تنور کې دا نه سوځېږي. د بجلۍ د تنور نه زما مقصد اوون دی، مایکروویو نه دی. نو اول به په دې کې په دې راتاو کو چې ځکه بیا یې په هغه فویل یعنی آلو فویل کې تاوو. 2 دانې د اوږې پلي به هم پکې بیا وله په دې منځ کې کېږدئ. کم د مئی دا بوی چې دی دا ترې هم بیا وځي. نو دا به په دې کاغذ کې داسې راتاو کو. نو ښه پوره پکې پټ شو. نو دغه دی اوس په دې فویل کې راتاو کو. او ښه به یې پکې پټ کو چې هیڅ ځای ښکاره پاتې نه شي. لاول به یې په اوږدو باندې پکې کېږدو او راپټ به یې کو او بیا به یې په پلنوالي باندې. نو دا چې تاسو کله سم راپټ کو نو تاسو کولی شئ چې دا د سکرو په منځ کې کېږدئ او هم یې پوخ کړئ، او کولی شئ چې د بجلۍ په تنور کې یا د ګیس په تنور کې هم پوخ کړئ. موږ یې د بجلۍ په تنور کې پخو په 200 سینټي ګریډو باندې تقریبا د 13 نه تر 15 منټو دپاره ایږدو.
تنور ته به د 13 نه تر 15 منټو لپاره په 200 سنټیګریډو کې یعنی په 200 درجو کې کیږدو. پنځه 10 منټه پس دغه موږ اوس مایع راواغستو. اوس په دې فایل نه راوباسو. مایع اوس بیخي تیار دی. اوس هم کولای شي چې ویې خورئ، خو ښه به دا وي چې اوس وله لږ تیل ورکو او د یو 15 منټو دپاره بیا دغه تنور ته ورننه باسو. نو موږ همدغسې کوو همیشه. نو اوس وله لږ تیل پاسه ورکئ او بیا یې د یو 15 منټو دپاره په 200 سنټیګریډو کې د تنور ته بیا ورننه باسئ. نو دا اوبه چې کمې ښکاري دا به پکې هم وچې شي او ډېر یو وچ او خوندور مایع به ترې جوړ شي. دغه 15 منټه چې به تیر شو نو دغسې اوس ډېر خوندور او مزهدار راغی. مایع تیار شو. نو دا تاسو د سلاتو سره د لیمو سره، لیمو درنه هیر نشي، لیمو پکې ډېره مزه کوي پس د پاسه پې. نو د دې سره زمونږ ویډیو آخر ته ورسېدله. هیله لرم چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي. زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.